السلام علیکم ګرانو دوستانو. لومړی درته د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو مبارکي وایم. الله جل جلاله دې موږ ټولو ته روژه کې د پوره عبادت او اطاعت توفیق راکړي. کوم خواړه په پیشلمي کې باید وخوړل شي چې د ورځې جریان کې د تندې ډېر احساس ونه وسي. له یوې خوا ورځې ډېرې اوږدې دي، له بل خوا ګرمي هم ورځ تر بلې زیاتېږي. نو ښه خبره ده چې روژه په منظم خوراک او منظم څښاک په واسطه ځان ته اسانه شي. ناسم خوراک او ناسم څښاک روژه نور هم درته سختوي. بادرنګ تنده له منځه وړي. دا چې د بادرنګو موسم دی او ارزانه هم دی، نو کولی شو چې پیشلمي کې ترې استفاده وکړو. بادرنګ له هغو څلورو سبزیو له ډلې څخه دی چې په دنیا کې ډېر کرل کیږي او خوړل یې تر روغتیا لپاره تر ډېرو نورو سبزیجاتو لومړیتوب دی. او همدا ډول بادرنګ نن سبا په ډېر اسانۍ او هر ځای کې د پیدا کېدلو وړ دی. ساینسپوهانو په وروستیو څېړنو کې ښودلې ده چې بادرنګ 90% اوبه لري. هغه کسان چې د اوبو څښلو کې ستونزه لري او د بعضو لاملونو له کبله اوبه نشي څښلی، نو د بادرنګ خوراک د هغو د بدن اوبه پوره کولی شي. بادرنګ په معده او کولمو کې یخني پیدا کوي، نو غوره ده چې له ګرمو شیانو سره یو ځای وخوړل شي. بیا هم یادونه کوو که چیرې مو تنده په روژه کې ډېر ځوروي، نو د پیشلمي بادرنګ وخورئ. نو د بادرنګو خوراک به مو تر ډېره حده له تندې وژغوري. که همداسې ګټورې ویډیو غواړئ او د روژې باره کې، نو خامخا زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو له الله په امان په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. ډېره مننه.